یو شمېر امریکایي چارواکي وایي پر افغانستان د امریکا یرغل ستره تېروتنه وه. پېژواک اژانس خبر ورکړی او ویلي دي چې د طالبانو لوی مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په کندهار ښار کې راڅرګند شوی او د خپلو مهمو پلویانو سره یې لیدنې کړې دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د یو فیسبوکي پیغام په ترڅ کې ویلي دی له هیواد باندې دی او د مریضي په خاطر له هیواده تللی. د پښتون وایس درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. ستاسو پام راوړم د دې ساعت تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي پر افغانستان د امریکا یرغل ستره تېروتنه وه. یو شمېر امریکایي وګړو پر خپل حکومت نیوکه کړې ده چې په افغانستان کې یې 100 کلنې جګړې هیڅ مثبتې لاسته راوړنې نه درلودې او بې پایلې پای ته رسېدلې دي. دوی زیاته کړې چې دې جګړې نه یوازې امریکایي وګړو ته کوم خیر ونه رسو، بلکې له دې سره یې ګڼ شمېر سرتېري په دغه بېمانه جګړه کې قرباني شوي او په ټریلیونونو ډالر یې بې ځایه مصرف شوي. په نړیواله کچه یې موقف ته هم سخته ضربه واردې شوې. دوی وایي 100 کاله دمخه امریکا د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم افغانستان ته داخل شوي، خو اوس یې په غیر مسؤلانه توګه خپل سرتېري ایستلي چې له امله یې په افغانستان کې وضعیت ترینګلی شوی او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. هغوی ټینګار کړی دی چې د امریکا له لوري پر افغانستان یرغل یوه لویه اثر ښه نظر نه و، ځکه د دوی په وینا دا چاره د لویدیځ په تاریخ کې په بریالیتوب نه ده ترسره شوې. بلخوا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده افغانستان ته رسېدلی دی. سرچینې تاییدوي چې ملا هیبت الله اخندزاده له 4 ورځو راپدې خوا په کندهار ولایت کې مېشت شوی او له طالبانو مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي نظام پر جوړېدو خبرې کوي. دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر طالب مشران له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا افغانستان ته راغلي او د سیاسي مشرانو سره یې د راتلونکي حکومت پر جوړولو خبرې کړې دي. او په یو بل خبر کې واورئ چې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د یو فیسبوکي پیغام په ترڅ کې ویلي چې دی د کابل له سقوط 4 ورځې دمخه د درملنې په موخه آلمان ته تللی و او اوس د سیمې په یو هیواد کې دی. نبیل وایي چې ژر به بیرته هیواد ته راوګرځي او که چیرې د هیواد لپاره د مشرانو نیت د سولې، ابادۍ او پرمختګ وي، نو دی هم چمتو دی چې په دې بهیر کې خپله ونډه ثابته کړي. د پښتون وایس درنو لیدونکو دا و د دې مهال لنډ او تازه خبرونه. د داسې نورو مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. له ملتیا مو مننه.